د ننګرهار مرستیال والي د ځنګلونو ساتنې او د لرګیو قاچاق مخنیوي په موخه د رنور ولسوالۍ ته سفر وکړ. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی چې د کرنې رئیس مولوي محمد ولی محسن او د ځنګلونو ساتنې کمیسیون غړو یې ملتیا کوله د رنور ولسوالۍ ته د ځنګلونو ساتنې او د لرګیو قاچاق مخنیوي په موخه د سفر پر مهال د مسؤلینو ترڅنګ قومي مخورو سره ناسته وکړه. د ننګرهار زندان رئیس د یونوما د شرقي زون د بشر حقوقو مشر سره وکتل. د ننګرهار ولایت د زندانونو چارو د سمون رئیس مولوي سهیل سعید د یونوما د شرقي زون د بشري حقوقو د دفتر له مشر کلیرا سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. ننګرهار کې د زیتونو حاصل ټولولو اشر پیل شو. د ننګرهار والی حاجی ملا محمد نعیم اخون په لارښوونه د ننګرهار وادي کرنیز شرکت د بټکوټ او شینوار ولسوالیو مسؤلینو او ولسی وګړو په ګډه د زیتونو د حاصل ټولولو اشر پیل کړ. ننګرهار میشتي د اسلامي امارت د هغه پریکړې هرکلی کوي چې د ځنګلونو د پریکولو او لرګیو د قاچاق د مخنیوي په تړاو کړی ده. دوی له مسؤلینو غواړي چې دغه پریکړه دی په جدي ډول عملي کړي او هغه څوک چې د پریکړې سرغړونه وکړي باید قانوني چلن ورسره وشي. او ننګرهار کې ټټاران وایي د ژمي موسم په راتلو سره د بخاریو کاروبار ښه شوی. دوی وایي د بخاریو بیلابیل ډیزاینونه جوړوي چې قیمتونه ان تر 4000 افغانۍ هم رسیږي.